خر خرڅ کړو په ګنج کې دلالان صفت کوي ماما دا دي ما خر نه داش کوي خر دي شل منه بار می پیبار کړو یم یا دې بر شیر په کنه ولې فات کې ما دا خر ولیدل کې د غانګ وګل شل منه ورای واجب په غن کاته ورته هغه د تاسو په ضرورت ارمانی فرمایش راکوي یا وای دغه پرې خو د وسته دغه ایران کې زمين مستوایم په پیرات کې دغه د ایران ته نږدې د کلتور تقریبا لکه د ایران نه او بعض دکانو کې خځې ناست نوړي راخایسته خځه په دکان کې ناست واغو نسالي کانو وقت المنظر ډېر وخت نوړي راخایسته خځه په دکان ملا داشته کدل دې کې سر به څنګه وغوي اته دا شان به واخله مخ په لګیا دا کوي خدا اخله داغ دکان څخه ته کېدو وای خزه سلاسه چې اخلي وای خلته مې سینه بند اخلم وای خو اخله تاریخ لې اخله گاجی خو هم د پروشه مرزانه ده ملا تو سینن خو مې د خجې د شنیان د ځانه دا ولې بیا آزاد او تنگ نه خجر تو چې ملا سره د ما په تو لاس وګ د ما په سینه د ما په ناس پته درته لګي آی کني معقوله خبر دی وکړه سیمه لاس روی په پی څنګه کړی د ته خوان در کوي دا خجې ته وای زه خو یو نه کار امرته نه کار دی اندازې ځانو وای یو بل کزه وای دکاندار تورله دکاندار به د اخلاق وای ورور د ترمز په څو ده وای دکاندار ساکل دی مخ خو په یو واری وای کله شاپ خو په یو واری څنګه وای شاپ خو مات خپل راغله دغه دکانداران ډیر دي اول دغه دکاندار زه خدای مشتری ورشي څټ کوي په دغه خدای کراغلی قسم یا چې مشتری رئیس چې کونه غزل خو نه تاسو څه خپه کوي وردګ وای په بازار کې رايو نو یې کجې په خلطه کې استفراق کړی دا له موټره چې د خلطاق برګسوي سلامت پراته نو روزه د وردګ وای رايي دا چې خطه پیدا کړي خدای جان دې تا تر احسان جان به ساکز دې روزي آزادای خلک اچار په بای اخلي ما خوښ پیدا وردګ وای په بازار کې ول کړی بیا شاروال پلاس کې دی وای دان شرم ورته څوک مخ ورشي ورمنه غم داس کې ماتي شو دای د لاس ور په ول رو دی وردګ وای خلنګ دا بیا د ګمبا چې ورته نه یا خدای کوڅ کې کوټای کې یا خدای کوڅ شاته د خرخ ذات ته شه د خو یا به کوټي دیګه کوټ و یا خو ما غوړي سړای ونه وديك تيارك دوري لك دوام 16 ولا حساب راځه اوس خو بلاش وږي اسا کسپی السلام عليكم ادي کوي والا ما کوي مته کندهار والا مته کندهار ته مجاجو سره مسابقه هوټل کې چیرته ولاړ